نن ورځ ما خپل فندډ اکاونټ پاس کړ او FundedNext ما ته ریل اکاونټ راکړ. تیر ورځ کومه ویډیو ما تاسو ته جوړه کړې و چې څنګه کولی شو ځان ته فندډ اکاونټ واخلو د FundedNext بروکر څخه. نو په هغه ویډیو کې ما ځان ته لس کې اکاونټ اخیستی و چې نن دغه اکاونټ ما پاس کړ، یا لومړی سټپ ما پاس کړ، دویم سټپ ما پاس کړ او نن ورځ ما ته FundedNext ریل اکاونټ راکړ. په دې ویډیو کې موږ تاسو په همدې باندې خبرې وکړو. لایک پروپ په هم تاسو ته سکرین کې تاسو ته خایم چې دا د ما ته FundedNext ریل اکاونټ راکړ. د ویډرا تاریخ په هم تاسو ته خایم چې په دې تاریخ په ما ته ویډرا راکړي. نو ویډیو تاسو را سره تر پایه پورې وګورئ. زموږ همدغه چینل میراج شینواری در سره سبسکرایب کړئ. راځو چې دغه فندډ اکاونټ کوم فندډ اکاونټ چې ما ته راکړل شو، دغه فندډ اکاونټ تقریبا له ما څخه 14 ورځې وخت ونیو چې په دې 14 ورځو کې ما د دې دواړه سټیپونه پاس کړل. 1 سټپ او 2 سټپ مې پاس کړل، یعنی په 1 سټپ کې مې 8% پروفیټ وکړ او په 2 سټپ کې مې 4% پروفیټ وکړ. او له هغې وروسته FundedNext چې دی ما ته ریل فندډ اکاونټ راکړ، د لس کې اکاونټ یې راکړ او د ویډرا تاریخ یې هم ما ته وښوده چې په دې تاریخ ته کولی شي ویډرا وکړي. په لومړي سټپ کې ما ته 8% پروفیټ و، د ورځې به ما 4% لوز نه کوو او ټوټل ما ته 8% پروفیټ و چې تقریبا په 15 ورځو کې دغه ټارګټ ما پوره کړ. چې کله ما دغه ټارګټ پوره کړ نو همغه ورځ باندې چې کله تاسو خپل FundedNext راخلاص کړئ، ویب سایټ راخلاص کړئ او کله چې ما خپل اکاونټ راخلاص کړ، په اکاونټ کې بره تاسو ته لیکل شوي چې نیکسټ سټپ، یعنی نیکسټ سټپ اکاونټ تاسو ترلاسه کړئ چې تاسو کولی شئ په یو اکاونټ کې 8% پروفیټ پوره کړئ. د 4% پروفیټ لپاره چې په دویم سټپ کې تاسو پوره کړئ، تاسو ته یو جدا اکاونټ درکول کېږي. له هغې وروسته ما په نیکسټ سټپ باندې کلیک وکړ، ما ته په همغه ورځ باندې دویم سټپ اکاونټ راکړل شو، یعنی په هغې باندې به ما 4% پروفیټ کولی چې ما تقریبا په 2 ورځو کې وکولی شول چې په هغې اکاونټ باندې زه 4% پروفیټ برابر کړم. او پرون ورځ چې ما خپل پروفیټ برابر کړ، یعنی د جمعه چې کومه ده په دې جمعې په ورځ ما خپل پروفیټ برابر کړ او 2 ورځې وروسته ما ته FundedNext خپل ریل فندډ اکاونټ راکړ. دې ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې ما ته FundedNext دغه د ریل اکاونټ راکړی. ما تاسو ته دا ویډیوګانې جوړ کړې. دا ویډیو کې ما تاسو ته ښودلي چې څنګه کولی شو ځان ته له FundedNext څخه اکاونټ واخلو، فندډ اکاونټ واخلو. بیا په دغه ویډیو کې ما تاسو ته ښودلي چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې فندډ قوانین زده کړو یا فندډ کوم اصول او قوانین لري. نو په دې دوه ویډیوګانو کې موږ په دې باندې خبرې کړې. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دغه ریل اکاونټ چې کوم راکړی دا به تاسو ته وښیم. همدارنګه ما له خپله FundedNext څخه یا د فندډ اکاونټ څخه ډېرې زیاتې ویډراوې اخیستې. انشاءالله په راتلونکي ویډرا چې زه له دغه اکاونټ څخه کوم هم تاسو ته وښیم چې دا دی ما په دې تاریخ ویډرا ده، په دې تاریخ به زه ویډرا ترې کوم. انشاءالله به تاسو ته وښیم. اوس هم ما تقریبا یو 15 کې اکاونټ پاس کړو چې د هغې څخه ما کافي اندازه پروفیټ وکړو، خو یو څه مشکلاتو په وجه او د مارکیټ زیات ریسکي و، نو په هغې وجه ما هغه اکاونټ وبایله، لوز مې کړ. نو هغې څخه ما ډېرې ښې ویډراوې اخیستې. له هغې وروسته ما دا دوهم اکاونټ واخیستو چې دا دوهم اکاونټ ما په 14 ورځو کې پاس کړ. هغه ویډیو کومه ویډیو چې ما تاسو ته جوړه کړې وه په تقریبا 14 ورځې مخکې هغه ویډیو ما اپلوډ کړې وه. نو په همغې ویډیو کې ما اکاونټ اخیستی او تاسو ته مې ښودله، مکمل طریقه کار مې تاسو ته ښودله. نو هغه اکاونټ ما نن پاس کړ، یعنی ما ته ریل اکاونټ راکړ. تاسو کولی شئ هغه دواړه ویډیوګانې وګورئ. اوس راځو سکرین مخې ته او تاسو ته لایف پروپ ښیم چې دا دی ما ته FundedNext ریل اکاونټ راکړ. هغه ملګري چې کمه سرمایه لري، مثال $50 لري، $100 لري یا له دې څخه کمه سرمایه لري، هغوی دپاره فندډ بیسټ انتخاب دی. هغه کسان چې له 500 400 زرو پورته سرمایه لري نو بیا تاسو ریل اکاونټ باندې کار وکړئ. انشاءالله تاسو ته به ګټه درکړه. ځینې مهم یادونه چې هغه به زه تاسو ته په راتلونکي ویډیوګانو کې کوم. تاسو کوشش وکړئ په ډیمو اکاونټونو باندې تمرین وکړئ، په ډیمو اکاونټونو باندې کار وکړئ. د ICT ځای مې درته ښودلی چې تاسو کولی شئ ICT چې دی د ICT شارټګن څخه یوټیوب چینل څخه زده کړئ، همدارنګه SMC زما څخه زده کولی شئ. یعنې په یوټیوب باندې ډېر کورسونه دي، تاسو کولی شئ هغه زده کړئ. خو شرط دا دی چې تاسو به تمرین کوئ. د تمرین نه بغیر او هیڅ کله کامیابي نه راځي. تاسو به تمرین کوئ او کوم تحلیل چې تاسو کوئ یا کوم ټریډ چې تاسو نیسئ، باید ستاسو هر ټریډ دپاره ستاسو تحلیل موجود وي چې دا ټریډ ما په دې اساس ونیو، په دې اساس ما سټاپ وخوړ، په دې اساس ما ټي پي وخوړه. نو دغه کولی شي تاسو بریا ته ورسئ. هوایي ټریډینګ یا له ځانه ټریډینګ تاسو نشي کولی چې بریا ته ورسئ او هسې ستاسو د خپلو پیسو تاوان دی. که چېرته غواړئ چې په ټریډینګ کې کامیاب شئ، پروفیټ لاسته راوړئ، فندډ اکاونټونه پاس کړئ، نو مهم شی دا دی چې تاسو هر ټریډ نیسئ. که په فندډ کې نیسئ، که په ریل کې نیسئ، که په ډیمو کې نیسئ، نو تاسو باید خپل ټریډ دپاره چارټ ولرئ. خپل ټریډ دپاره باید تاسو تحلیل ولرئ. په کوم اساس مې پوزیشن ونیو، دلته څه موجود څه نه موجود چې ما ټریډ ونیو. ډېر ساده موضوعات دي. صرف زه څه تعقیبوم؟ ټرینډ تعقیبوم، FAG ده، ارجر بلاک دی، بریکر دی، لیکویډیټي ده. دغه شیان ساده شیان تعقیبو او الحمدلله یو څه اندازه پروفیټ له دغه مارکیټونو څخه کوو. نو مهم شی دا دی که چېرته تاسې فندډ اکاونټ یا هم تاسې ډیمو اکاونټ کاروئ او تاسې هوایي ټریډینګ کوئ، نو تاسې هیڅ کله کامیابي لاسته نشئ راوړلی. که چېرته تاسې تحلیل کوئ، چارټ جوړوئ، منظم مخ ته ځئ، ریسک منیجمنټ کوئ، هیڅ کله تاسې داسې مه کوئ چې خپلو ټولو پیسو باندې ټریډینګ وکړئ. نه،
که چیرته تاسې $100 $200 $300 لرئ له 0.01 لار څخه پورته پوزیشن ونیسئ. نو دا یو څه اضافه خبرې وي چې تاسو ته مو وکړئ. راځم او زه تاسو ته فنډډ اکاونټ ریل اکاونټ ښیم. سکرین مطابق ان شاء الله زه کوشش کوم چې سیټ اپ ځان ته برابر کړم، د ICT درسونه تاسو شروع کړم، یا د ټریډینګ اړوند چې نورې کوم مهمې ویډیوګانې دي چې هغه تاسو کولی شئ تاسې هغه مایند چینج کړئ یا اساسي کې تغییرات راولي، هغه ان شاء الله په همدې یوټیوب چینل له تاسو سره شیر کوم. ډیره زیاته مننه. دا د ما خلاص ک خپل FundedNext ویب سټ په FundedNext کې می اکاونټ خلاص ک چې کله می اکاونټ خلاص ک زه ډایرکټ راغلم اکاونټ برخه ته ترڅو دلته تاسو ته هغه خپل کوم ریل اکاونټ چې ما ته راکړی دی هغه تاسو ته وښیم. ګورئ دلته موږ سره په ټریډینګ چې کوم ورځ سره سٹارټ شوی دی، یعنی تقریبا پرون ورځ دغه اکاونټ ما ته راکړی د اپریل په 11 2016 باندې صحیح شو. یعنی زما اکاونټ دغه ټریډینګ سرکل په دې تاریخ باندې چې شروع شو په همدې تاریخ ما ته دغه اکاونټ راکړو. اینډ ډیټ چې دی زما د 2016 د مې اول تاریخ دی، زما د مې میاشتې اخیری تاریخ ته، یعنی په دې تاریخ باندې چې دی زما چې څومره پروفیټ کړی هغه زما چې کیږي هغه زما جمع کیږي اتومات پای اوټ الیجیبل، یعنی پای اوټ برخه ته ځي. یعنی د دې میاشتې په راتلونکي میاشتې په نومړي تاریخ یا د مې میاشتې په نومړي تاریخ باندې به زما اکاونټ اتومات ریسټ شي، یعنی ریسټ شي څومره پروفیټ چې ما کړی هغه به ماته زما د پای اوټ برخه ته لاړ شي. او په دوهم تاریخ د راتلونکي میاشتې په دوهم تاریخ زه کولی شم له دغه اکاونټ څخه څه وکړم، له دغه اکاونټ څخه زه ویډرا وکړم. صحیح ده. دغه اکاونټ چې تاسو ته لیف ټایم لپاره درکول کیږي. صحیح ده. یعنی کله چې تاسو ورځنی لوز یا ټوټل لوز پکې وکړئ دغه اکاونټ له تاسو اخیستل کیږي. نور چې تاسو د کې څومره ټریډینګ کوئ نو هر 15 ورځې یا یو میاشت وروسته یا 21 ورځې وروسته تاسو ته دغه ټریډینګ سرکل درکول کیږي. په کوم تاریخ چې تاسو دغه پای اوټ الیجیبل کوم تاریخ تاسو درکول شو په دې تاریخ تاسو کولی شئ ویډرا وکړئ. صحیح ده. په دلته تاسو لیکل شوی پای اوټ الیجیبل ډیټ، یعنی په دغه تاریخ باندې تاسو کولی شئ چې ویډرا وکړئ. په 4 ساعتونو کې تاسو ته ویډرا راسي. اوس مارکیټ نه دی اوپن شوی، سبا مارکیټ اوپن کیږي. نور بیا الته ان شاء الله زه پکې کار کوم چې کله ویډرا تاریخ راځي بیا به تاسو ویډرا هم خیم. اوس په دې کې کچرته زه دغه دوه د یو ورځنی لوز $400 وکړم او ټوټل $800 لوز وکړم نو دغه اکاونټ لما اخیستل کیږي. نور دغه اکاونټ لما څخه څه کیږي نه اخیستل کیږي. کچرته زه دا دوه ټوټل لوز وکړم یا ورځنی لوز وکړم دا اکاونټ لما اخیستل کیږي. نور چې اکاونټ په لیف ټایم پورې ما سره هر وخت زه دغه دوه لیمیټونه ورځنی لوز او ټوټل لوز پکې وکړم دا اکاونټ لما اخیستل کیږي. نور دغه اکاونټ لما نه اخیستل کیږي. یعنی مطلب دا دی چې په دې کې زه هر څومره ټریډینګ کوم دلته پای اوټ الیجیبل ډیټ کوم تاریخ چې ماته دوی راکې په هغه تاریخ مې زه کولی شم د دې څخه ویډرا وکړم. نو په دغه اکاونټ کې نومړی ویډرا چې دا هغه په 21 ورځو کې کولی شي، بیا دوهمه ویډرا یا راتلونکي چې څومره ویډراوې کوي نو په 2 هفتو کې هغه ویډراګانې تاسو ترسره کولی شئ. نو دا د FundedNext ریل اکاونټ چې ماته راکړه په دې هیله چې تاسو هغه کسان چې کمه سرمایه لري FundedNext انتخاب کړه، کسان چې پیسې ورسره ډېري بیا ریل اکاونټ تاسو لپاره بیسټ او صحیح انتخاب دی.